अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह जे बहरे लुत्फ़ि ओ अबरी बहारी कुनत खारू समन राव आबदारी जे काने जूदी ओ बांदी खजाने कुनत परशी जमीना दुर्पेशाने इलाही गुंचही उम्मीद बुक्शाही गुली अजरोज़ही जावीद बिन माही बखंदान अजलबी अन गुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाँ कुन शर्म सारी जिसाफो दुर्द पेशारान चिदारी। दुरूद शरीफ आए बुज़ुर्गान किराम, मास्ता से दौरान दे यो हदीस मुबारक लिखते पैगंबर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दी थी कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, यो चा सर जुल्म कवल जान ला कार कतल दी न काफिर सर जुल्म नारवा दी मुसलमान खुदर किनार दा जुल्म चिदे जुलुमातुन दा बत्यारी और सख्ते भी यौमल क़ियामा पर रोज़ क़यामत पदा सख्ते जोड़ी शी और ज़ालिम चे जुल्म कर दे अगर च मज़लूम काफिर भी ददे काफिर मज़लूम बाला ददे ज़ालिम ना प दुनिया के बम सजा वर कई पा आखिरत के बम वर कई। अगर कदग़ मज़लूम काफिर वली न दे मुसलमान खुद दर किनार का यानी नुमी गुनाह चदा दा सबब द पर द हलाकत थे पदा दुनिया के से वाद आखिरत नुमी गुनाह कवल दा चे दे सबब द तबाहे दे प दुनिया प आखिरत द्वाड़ो की। हज्जाज इब्न यूसुफ ज़ालिमुल उम्मत
حضرت احمد ابن حنبل امام الدنیا بھی لیدی چې دی کافر دی، حجاج کافر دی، نورو ته کافر نه دی ویلی، خو ظالم یقینا لوی ظالم دی. ترمذی مبارک کې راغلی دی چې حجاج کم کسان پانسی کړي دي دا 1,20,000 کسانو ته رسېدلي دي. یا ظالمه دا چې د پانسی کړي دي او څه بهانه به یې ورته جوړه کړه او عالمان یې ډېر وجلي دي، هغوی ته به یې څه بهانه جوړه کړه او بیا به یې پانسی کړه، په سولی به یې کړه. سړی به ورته ودرېد، د په مخ کې به یې سر پرې کړ، ده به ورته کتل، دی به دې ډېر خوشحاله کېدو. دا حجاج ظالم الامت الجائر المشهور چې دا وینه د مسلمان تویېږي، دی به پرې غټېده داسې. دا شکار شو. سعید ابن جبیر چې دی تابعی دی، په سوونو صحابې لیدلي دي. تابعی دی ته وایي چې صحابې لیدلي په حالت ایمان کې، صحابه دی ته وایي چې رسول الله په حالت ایمان کې لیدلي. تبع تابعین دی ته وایي چې تابعین لیدلي په حالت اسلام کې. سعید ابن جبیر ته سو بانه جوړه کړه، دی یو جیل خانې ته بوتو، پولیس یې ورته ودرولو، دی جیل خانه کې بند کړ. د حجاج ته وی شیرا یو خبره د ما به نه ښکاره کړي، خو اوس یې ښکاره کومه. دې ځای کې دا وینې او غوښې د انسانانو پرتې دي. دې ځای کې مونځ نه کېږي. مالک پرېږده، د دې جیلخانې نه بره دغه چمن ممن دی، هغې ته به زه ورشم. دا خبره به ما ښکاره کړې نه وه، خو خدای را باندې ښکاره کوي. ما هره شپه په خپلې زندګۍ کې قرآن شریف په یو رکعت کې مانځه کې ختم کړی دی، په یو رکعت کې. علماء دا لیکلي دي چې 4 کسان دي چې قرآن شریف د الحمد نه په والناس په اول رکعت کې ودرولی دی، او په دویم رکعت کې اولئک هم المفلحون پورې ویلي دي. مخکې سم خلک تیر شوي دي، دا اوس څه معامله ده؟ وایي چې دا په دنیا کې 4 کسان دي په امت رسول الله کې، دا صرف 4 کسان دي، 5 مې پیدا شوي نه دي. 2 صحابه دي او 2 تابعان دي. صحابو کې یو عثمان صاحب مبارک دی، خلیفہ ثالث مبارک، ذی النورین چې د رسول الله 2 لوڼه پې واده وي، ام کلثوم بیبي، رقیه بیبي
هغه دواړه د په ژوند کې وفات شوي. رسول الله به که زما درېیمه لور وه هغه به مې ورکړې وه. عثمان صاحب ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. جنت البقیع ته چې ورشي یو پټېل باندې لاړ شه هغوی چاته نه ښکوي. دقه ځای کې د عثمان صاحب مبارک قبر دی. او ورپسې د زین العابدین دی. څه ګټې پرتې دي لګېلې. زین العابدین د الواد د رسول الله نه دی. د فاطمې بیبي په الواد کې دی. شوا روز کې به زر رکعاته نفل کوم. زین العابدین یو سړی ما سره ولاړو. زه دا ځای ته تللی وم. ناصر غرمې ټیم و ډېره ګرمي وه. هلته ګرمي زیاته ده داسې ګرمي ده. هغه ما سره څه خبرې کولې وې دا اشارې کوله. هلته پولیس والا ناست و. پولیس والا سره څه تماچې ټوپکې نه یې خروب یې زمونږ د دې نه زیات دی. هغه ما سره څه خبرې کولې ما هم سره کولې. په دې کې هغه ما ته آواز وکړو وی دا سړی پېژنې مې ډېر ښه. مې هذا من اهل الشیعة زین العابدین ته خدای وی. مې دې خدای نه دی والد دیوبندي یو. ما ورته وی زه دیوبندي وی به بس ټیک ته الو دې خو لږ راشه ګرمي ده ډېره صاحب یخې اوبې راکړې. وی اوبه چې الله نه ورکوي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې عثمان صاحب مبارک د لوی مرتبې خاوند وی پام کو چې دې دوکه نه کي. ما نشي دوکه کو لعنت دیوبندي جو. وی بس ټیک ته وی بس بیا بچ دیوبندي نو بیا ټیک ته بس اوبې راکړې. ډېرې ښکلې خبرې مې راته وکړې. ډېره فصیح عربي وي. خیر نو یو چې په یو رکعت کې قرآن شریف ختم کړی دی عثمان صاحب دی. صحابو کې او بل بیم تمیم داری په یو رکعت کې قرآن شریف ختم کړی دی. په دویم رکعت کې اولئک هم المفلحون پورې ویلی دی. قرآن شریف خو سمه وظیفه ده وروره. تا ته خبره وکړمه د شپې په ټیم کې چې ته د خدای ذکر کوې قرآن شریف هم ذکر دی. رئیس د اذکارو دی. نو ستا دا کور چې دی په کوم کور کې چې ذکر کوې تلاوت کوې د اسمان والو ته داسې ښکاري لکه تا ته چې اسمان کې سپومې ښکاري. اسمان کې تا ته سپومې ښکاري او ته ذکر د خدای کې چې خپل پیر صاحب کوم ذکر درکړي بل مه کوه کوه. هغه ته پته دی چې ستا اصلاح به په څه کېږي هغه به یې درکړي. دا ذکر په زړه کوه یا په ژبه کوه یا په دواړو کوه بدې باندې ته نه پوهېږې. هغه پیر صاحب پې ستا پوهېږي. بس ستا دپاره د خپل پیر صاحب علم کافي دی. بس پیر صاحب چې دی د مور او پلار نه پورته دی په مرتبه کې. ځکه کوئی تربیت ته جسم کړی دی د تربیت ته روح کړی دی. په تا باندې ډېر حق دی. دواګانې ورته کوه. او دوه تابعان دي چې یو رکعت کې قرآن شریف ختم کړی دی. په تابعانو کې یو ستا امام اعظم دی. او څو کاله یو رکعت کې ختم کړی دی 40 کاله پرله پسې. یو شپه خو اسانه ده.
یو شپه خو څه ګرانه نه ده، یوه شپه خو کیدی شي چې موږ هم وکړو. دا د مني شپې وي یو ځای کې سهار له باندې اعتکاف و، موږ یو ځای کې ختم وکړو پیرانو کې سهار له نور لسمه شپه باندې ختم وکړو. بس یو سړی را پسې راغی، ډېر کسان وي، موږ ته یې ختم وکړه. مې زه خو بیا اعتکاف ته کښېنم، وی بس موږ ته وکړه. نو مې ښه بیا ځان بیدار کړی، مونځ به لږ وختي شروع کړو، لږ وختي بیا ټیک ده. او بس شروع پې باندې وکړله. نو د الله په فضل سره په اول رکعت کې خدای توفیق راکړو، 14 سپارې مې وویل، 14. په دویم رکعت کې 2 مې وویل، 15 برابر شوې. ما سره یو ملګری و، وی دا ته څه کوې؟ وی دا ته په دې 2 رکعته ختمې؟ مې نه، دا به لږ آسان شو، لږ صبر کوه. خو دا ته چې په یو شپه کې ختم کې، نو قرآن شریف دا الحمد په شان یاد کا، چې داسې دی یاد نه وي هغه ته بیا نشي ویلی. یو ستا امام اعظم دی په تابعینو کې، او بل دا سعید ابن جبیر دی چې ما ستاسو خدمت کې عرض کوو. ورته وی چې ما پرېږده، دا ختم بس وکړم، که بیا مرم نو پروا نشته، ته بیا ما مړ کوې. سعید ابن جبیر حجاج ورته وی ځای پرېږدې، او په دې دروازې په دې سره ورته کښېنې، که تختی بیا ولی په غشو باندې وډې. سعید ابن جبیر لاړو، او داسې یې وکړو چې آخري شپه د ژوند ده، او الله اکبر یې وکړو، قرآن شریف یې شروع کړو. الحمدلله په دې کې 4 زمري راغلل، یو زمری یخي طرف ته پرېوته، یو ګس ته، یو شاته، یو مخې ته، د حفاظت لپاره. د حجاج هغه کوم ملګري و چې د هغوی په سعید ابن جبیر رحم راغی، وی دا ډېر بزرګ سړی دی، دې مه مړ کوه، تا ته به څه ضرر ورسي. دا 4 زمري راغلل. حجاج ورته وی ظالم خو عالم و که نه؟ وی دا استدراج دی، کرامت نه دی. نوم یې ورته بدل کړو. بس سعید ابن جبیر قرآن شریف په یو رکعت کې ختم کړ، او دویم رکعت کې اولئک هم المفلحون پوری وې، او بیا یې دعا وکړه. حجاج ته وی تا ته یو خبره کوم، وی ما به سهار له قتل کوې؟ وی او دی په باچۍ یریدو. دا ملایان لوی مقام دی، دا باچان ماچان ته یریږي، چاسې نه دا باچۍ رانه وانیږي. زمونږ دا عمراني چې دی د هېچا نه یریږي، او د فضل الرحمن صاحب نه یریږي، غلطې کوي. بس د هغه نه یریږي، خدای دې آرام کړي، که نو د هېچا نه هم یریږي. هغه نور لږې پیسې ورکړي، بس هغه ته یې ویې ته بیا عهده در کوم، بیا ځان سره یې سنبال کړه، زما نه ده په کار، زه به حق وایم.
دغه یو سړی دی په دنیا کې. لہذا دا ظالمان چې په موږ مشران دي که نه، موږ هم ظالمان یو، په دې کې شک نشته. موږ کې هم ډېرې بې خبرې دي. دا خلک دی بیلې ته کونډې اچوي، ټول مسلمانانو ته ضرر رسوي، بل نه ورکوي یاران. دقسې بجلي سیزي، هغوی لا د بزرګۍ دعوې هم کوي، یو پردی د ټول پاکستان د خلکو سره بد کوي. تانوي رحمه الله ته یو سړی راغی، وظیفه یې واخیسته تانبون ته. یو سړی راغی، وظیفه یې واخیسته، تانوي بابا نه، حکیم الامت نه. بیا چې راته زه یې لرې ونو صاحب ته بیا راغی، نو د اولیا په خبره خدای پوهېږي. تپوس یې ته وکړو دا هلک چې دی دا ستا زوی دی؟ وی او. وی دا د څو کالو دی؟ وی صاحب دی د 14 کالو دی، خو په عمر کې د 12 ښکاري. نو ریل ګاډي کې دا قانون و، د ریل کې زه ډېر زیات تللی ما، کراچۍ ته په حج کې وغیره ډېر تللی ما، ډېر ښکلی سفر دی په آرام. هغه چې دی نو وی چې 12 کالو 11 کالو نو نیم ټکټ لي، او چې د 14 کالو وي نو کامل ټکټ لي. وی دا د 14 کالو دی، خو په عمر کې ښکاري چې د 12 وي. وی ښه، وی تا د تمام هندوستان د خلکو سره خیانت وکړو، دا خو د ټولو مسلمانانو په شریک شی دی. وی داسې کار وکړه لکه څنګه چې ته دوکهباز یې، نو دغسې دوکهباز پیر ته لاړ شه، د هغه نه وظیفه واله. ما د نه خپله وظیفه واخیسته. زه دا یې سړی خالص مداري وي، د پیر په جناب کې هېڅ هم نه، د خدای په جناب کې هېڅ هم نه، هېڅ شی نه، اگر چې عمرې او وغیره هم کړي هېڅ هم نه دی. موږ ته پته درځي سعید ابن جبیر ورته وایي چې یو خبره درته کوم حجاجه، وی زما نه بل وروستو بل څوک نه وژنې. وی دا څنګه؟ وی ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را رسېدلی دی چې څوک په ناحقه باندې مړ کېږي، خلک یې مړ کوي، د په دغه ټیم کې کومه دبه وکړه دا به قبلېږي. وی زه دا دعا کوم چې اللهم لا تسلطه على احد بعدي، خدایا دا حجاج چې په بل چا باندې زما نه وروستو مسلط نه کړي. چې څنګه د ده وینه توی کړه، د هغه وینې نه هم دا آواز راته، هغه وینې هم دا آواز کو اللهم لا تسلطه على احد بعدي. بس چې هغه وفات شو، په دې کې حجاج ولاړو او ناګنا وټوخېده. حجاج سخت وټوخېده، یو ساعت بس، او ډېره وینه دومره راوغورځوله، وینه یې راوغورځوله. صاحب هغه چې دی نو ډاکټران مسره و چې رالل، هغوی چې وکتل وې د ده اینه او پړپوس دواړه راوغورځېدل، دې جمدې نشي پاتې کېدی، یو ساعت و بیا مردار شو، مړ شو.
هغه ورته ویلي و چې زما دا مرګ به تاله ښه دي. هغه نیکانو ماته ویلي و چې ګوره دا مه مړه کوه، دا مرګ تاله ښه نه دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم مه کوه. په دنیا او آخرت کې به الله تا ته لوی پریشانۍ جوړېږي. ټایم برابر شو ګنې نو خبره لا پاتې وه د خیر که ژوند به ښه وکړو بیا بیان کوو. صلی الله په ډېر اهتمام سنت کوئ.